ګورئ موږ سره فرض کړئ لیپټاپ 5 دی صحیح ده د دې آی پی ایډرس ګورو ډیسکټاپ آی پی کنفیګریشن 10.2 صحیح ده دا موږ ترانسلیټ کوو چې دا پبلک آی پی ایډرس ده نو څه کوو په دې خپل راوټر باندې موږ نیټینګ پروسس اپلای کوو وز دا سمپل تاسو هغه کمانډونه زده کوئ چې کوم په نیټ کې کارول کیږي بیا چې ډاینامیک مو کله وکئ او پیټ مو کله وکئ د هغې نه وروسته په ریل انوایرمنټ کې دا اکچولی چې په انټرنیټ باندې څنګه کیږي صحیح ده نن سبا مثلا ته د دې نه اخته انټرنیټ هم در سره شته ستا پرایویټ آی پی ایډرسز پر انټرنیټ باندې نه ځي هغه هم درته بیا په دې پیکټ ریسر کې کومه چې څنګه کیږي اوس د سټیټک دپاره هم دومره زده کوي چې دا کمانډونه تاسو ته په یاد پاتې شي راځو سی ایل آی ته او په دې ځای کې ورته وایو چې انیبل شو آی پی نیټ سټیټسټکس د دې کمانډ په واسطه موږ ګورو چې آیا موږ سره نیټ انیبل دی که نه دی انیبل وګورئ موږ ته کوم رزلټ راکړه نه نو د دې مطلب دا دی چې موږ سره په دې ځای کې نیټینګ نشته صحیح ده ګورئ په نیټ کې به دوه خبرې یاد ساتئ صحیح ده اول انساید او آوټساید صحیح ده انساید او آوټساید تا سره چې کوم نیټورک دی داخلي نیټورک دی هغه تا سره انساید لوکل دی دا تا سره انساید لوکل دی ورپسې دا خو ستا راوټر دی که نه صحیح ده دې سره دلته ګلوبل آی پی ایډرس یا پبلک آی پی ایډرس دی دې ته انساید ګلوبل ویل کېږي صحیح ده مثلا ته د دې نیټورک نه راځې د دې نیټورک نه راځې دلته دې نیټورک ته راځې نو په دې ځای کې دلته موږ سره پبلک آی پی ایډرس وي ان کیس فرض کوي دلته تاسو سره پرایویټ آی پی ایډرسز وي صحیح ده نو دې ته آوټساید ګلوبل وایي او دې ته انساید ګلوبل وایي آوټساید ګلوبل او انساید ګلوبل نوټس کې مې درته لیکلي دي هغه بیا د نوټس نه زده کوئ صحیح ده اوس راځو دلته په راوټر 0 باندې په راوټر 0 باندې ورته وایو چې څه وکړه یاره کنفیګریشن ټرمینل صحیح ده موږ سره نیټ نه دی اپلای اول انساید لوکل ورته منشن کوو انساید لوکل موږ سره فاست ایترنیټ F0/0 دی صحیح ده نه معلومیږي نو دا سکرین وړوکی دی انټرفیس فاست ایترنیټ F0/0 دې انټرفیس ته لاګین کیږو دې انټرفیس ته دې خپل نیټورک ته صحیح ده او دلته ورته وایو چې آی پی نیټ انساید چې دا راوټر پوه شي چې یاره ما سره انساید کم نیټورک دی داخلي نیټورک ما سره کم نیټورک دی صحیح ده او د دې نه وروسته بیرته دې انټرفیس ته ځو سیریل انټرفیس ته کم باندې چې پبلک آی پی ایډرس سیټ دی یا کم باندې مثلا چې ته وین نیټورک سره کنیکټ یې هغه انټرفیس ته موږ لاګین کیږو نو ورته وایو چې انټرفیس سیریل 2/0 دی که نه 0/0/0 صحیح ده 0/0/0 دې ته لاګین شو او ورته وایو چې آی پی نیټ آوټساید صحیح شو دا دوه ورته منشن کړه ورپسې ایگزټ دې انټرفیس نه ایگزټ کیږو او خپل سټیټک نیټ کمانډ اپلای کوو نو اولینه کمانډ موږ سره د آی پی صحیح ده د آی پی نه وروسته که تاسې وګورئ کوېسچن مارک علامه واچوئ صحیح ده نو ډېر کمانډونه تاسو ته راځي یو د هغو نه دی نیټ وګورئ نیټورک کنفیګریشن کمانډ صحیح ده نو دې نه وروسته لیکو چې نیټ د هغې نه وروسته که کوېسچن مارک ولګو نو ګوره تا ته وایي چې ته د انساید ایډرسز خپل پرایویټ ایډرسز ترانسلیټ کول غواړې که نه د آوټساید ایډرسز صحیح ده او پول دا پول څه هغه ورکوي دا به چې ډاینامیک نیټ کله ویلې په هغې کې درته تشریح کوم دا په ډاینامیک نیټ کې کارول کېږي موږ ورته وایو چې انساید موږ انساید پرایویټ آی پی ایډرسز لرو دا غواړو چې پبلک ته ترانسلیټ کړو ورپسې بل کوېسچن مارک ولګوئ وګورئ یو کمانډ یې درکړی دی سورس صحیح ده نو دلته به تاسې سورس منشن کوئ د هغې نه وروسته ګورئ که زه کوېسچن مارک ولګوم نو ما ته دوه کمانډه راکوي یو ته وایي لیسټ او بل سټیټک لیسټ موږ سره په ډاینامیک کې کارول کېږي او سټیټک موږ سره سټیټک نیټ دی نو دلته موږ زه سټیټک لیکم
د سټیټیک نه وروسته وګورئ کوېسچن مارک د هغې نه 3 اپشن یې ما ته راکړي دي. زه کوم یو پکې کاروم؟ اولنی کاروم انسایډ لوکل آی پی اډرسز. انسایډ لوکل ما سره زما خپل لوکل آی پی اډرسز دي که نه پرایویټ، زه هغه غواړم چې ټرانسلیټ کړم. نو دلته زما لوکل آی پی اډرسز څو دي؟ کوم نیټورک دی ما سره؟ کوم آی پی زه غواړم چې ټرانسلیټ کړم؟ دلته وګورئ کوم آی پی اډرس دی؟ لاس 2. صحیح ده؟ دا زه غواړم چې ټرانسلیټ کړم. نو دلته ورته وایم چې سټیټیک نه وروسته 192.168.10.2. صحیح ده؟ ورپسې که بیا کوېسچن مارک ولګوئ نو هغه دا درته وایي چې انسایډ ګلوبل آی پی اډرس. ته ما ته ګلوبل آی پی اډرس راکړه. مثلا ستاسو په نیټورک باندې یا ستاسو آی اس پي تاسو ته آی پي درکړې 200.200.200.200. صحیح ده؟ منګه یو پرایویټ آی پی اډرس یو پبلک آی پی اډرس ته ټرانسلیټ کوو. مثلا دا موږ سره پبلک آی پی اډرس د کلاس سی، دا منګه دې ته ټرانسلیټ کوو. صحیح ده؟ نو د هغې نه وروسته نور هېڅ نه غواړي او انټر. صحیح شو؟ کم؟ دا انسایډ پبلک هو، انسایډ ګلوبل نه مطلب دا چې پبلک آی پی اډرس درنه غواړي. صحیح ده؟ او انسایډ لوکل پرایویټ آی پی اډرس درنه غواړي. کم؟ دا هغه آی پی اډرس دی کوم چې ستا د راوټر او د آی اس پي ترمنځ یا کوم چې ایانا تا ته د آی پي درکړي وي. اینی ګلوبل آی پي کیدی شي، اینی کیدی شي. صحیح ده؟ ضروري نه ده چې 200 دي وي. کوم یو چې دا ته ستا آی اس پي درکوي هغه آی پي به ته دلته لیکي. صحیح ده؟ څنګه؟ دا آی پي به بیا په دې پورټ باندې لګوئ، په دې پورټ دلته په دې نیټورک باندې. صحیح ده؟ اوس به دا څه کوو؟ انټر به یې کوو. انټر مو کوئ او انټ او ډبلیو آر ګورئ شو آی پي نیټ سټیټسټکس. صحیح ده؟ وګورئ موږ سره سټیټیک نیټ ټوټل ټرانسلیشنز 1 شوی دی. صحیح ده؟ اوس راځو د دې د پروف دپاره موږ دلته کمانډ پرامپټ او خپل ډي ان اس پینګ کوو، پینګ 12.12.12.2. صحیح ده؟ ته ودرې چې ریپلای ورکوي که یا ریپلای ورکوي؟ ولې؟ راوټینګ مو په بله ورځ وکوي، ولې مو نه دی کړی؟ څنګه؟ وګورئ شو آی پي پروټوکول. شو آی پي پروټوکول کمانډ په واسطه تاسو چې کولی شئ چې ما سره آیا پروټوکول رن دی که نه دی رن. وګورئ راوټینګ پروټوکول از ریپ sending updates every 30 seconds. موږ سره ریپ ډاینامیک پروټوکول رن دی. اوس دا ووایه راته چې دا ولې ریکویسټ ټایم آوټ ورکوي؟ بل څوک؟ هارونه ته دا ریکویسټ ټایم آوټ ولې ورکوي؟ عزته تاسې ووایئ مخکې. خالد دا ولې مشکل دغه دی. صحیح ده؟ ما ګوره هلته هم درته ویلې او مخکې مې په خپلو خبرو کې تکرار کوي. هغه آی پي به دلته ورکوئ چې تاسو راوټر ستاسې راوټر د آی اس پي د راوټر سره وصلې، یعنی مطلب دا چې په یو انټرفیس باندې اساین وي. تاسو سره 200 آی پی اډرس په کوم انټرفیس باندې اساین دی؟ نه. که تاسې دلته چې کول غواړئ وګورئ شو آی پي راوټ. شو آی پي راوټ کمانډ په واسطه تاسو خپل راوټینګ ټیبل کتلی شئ. هغه آی پی اډرس به تاسې پبلکلی دلته ورکوئ چې په وین سایډ باندې تاسو سره سیټ وي او پبلک وي. صحیح ده؟ نو 200 آی پی اډرس موږ سره دلته په راوټینګ ټیبل کې شته نشته، نو ځکه موږ ته ریکویسټ ټایم آوټ ورکوي، ځکه هغه آی پي موږ سره نشته. نو چې نه ریکویسټ ټایم آوټ ورکوي. اوس راځو دا خپل کمانډ بیرته ریورس کوو. خپل کمانډ څنګه ریورس کوو؟ بیرته ځو کنفیګریشن ټرمینل او نو آی پي چې کوم کمانډ هم تاسې په پیکټ ټریسر باندې یا جنرالي په راوټر باندې تاسې غواړئ چې لغوه یې کوئ، د منځه یې ویسئ. صحیح ده؟ نو د همغه کمانډ مخې ته یوازې نو ولیکئ.
یوازې نو ولیکئ نو هغه کمانډ بیرته د منځه ځي هغه کنفیګریشن چې تاسو کړی هغه بیرته د منځه ځي نو اوس زه دلته هماغه کمانډ بیرته راولم وګورئ دا زمونږ هماغه کمانډ دی که نه کوم باندې مو چې نیټ اپلای کړی و د دې مخې ته زه نو لیکم نو مو چې ولیکه نو دا موږ سره د نیټ هغه پروسس بیرته څه شو لغوه شو صحیح ده اوس بیرته راځو د سره دا کنفیګریشن کوو او انټرفیس فاست ایترنت F0/0 خپل اول انساید لوکل او آوټساید دا به تاسو منشن کوئ ورته ځکه تاسو یو ځل د نیټ پروسس ټول ختم کړی دی نو چې ختم کړی مو دی دا کار به بیا کوئ IP net inside او انټرفیس سیریل 0/0/0 IP net outside دا مو وکئ exit IP net inside source static موږ سره څو ده 192.168.10.2 صحیح ده دا موږ سره آی پی اډرس شو او دلته موږ سره په وین سایډ باندې کوم آی پی اډرس ده 15.15.15.1 به دلته څو ده 15.15.1 دلته د دې انټرفیس آی پی صحیح ده او د دې انټرفیس آی پی 1 ده دا غاده دلته لاندې وګوره سیریل 0/0/0 ته وګوره اندغه 1 صحیح ده 15.15.15.1 ماته دې ته ترانسلیټ کا دا مو انټر ک انټ او WR وسراجو سیوینګ د پاره وګورئ اوس موږ ته ریپلای راکړي تاسو د خپل نیټ چې آیا دا نیټ رښتیا موږ سره شوی دی که نه دی شوی صحیح د دې څه ثبوت لرئ تاسو څنګه به وګورئ شو آی پی نیټ هغه خو مثلا تاسو ته هغه ښیي چې آیا په دې کې اپلای شوی دی که نه دی دغه ریل د دې پروسس څنګه کېږي پروسس تاسو څنګه معلومولی شئ د هغې دپاره به راشئ او ډیبګ آی پی نیټ دا کمانډ به ورکئ او بیرته به راشئ راوټر ته دا به زه لږ کوچنی کم دومره او دلته به راشم دا به هم کوچنی کم اوس وګورئ زه دلته ریپلای راکوي که نه وګورئ په راوټر باندې څه پروسس روان دی په راوټر باندې دا پروسس موږ سره روان دی وګورئ د دې څه مطلب دی دا زه بیرته بندوم چې بیرته یې بندوئ ان ډیبګ آل مطلب ټول ډیبګینګ راته بند کا اوس دا خپل کوم پروسس چې دلته شوی دی دا مطالعه کوو دا څنګه مطالعه کوو ګورئ ورته اول خو موږ ته دا نیټ خبرې نه وي ګورئ موږ سره دا د نیټ هغه کوي انډیکیشن کوي چې یاره تا سره نیټینګ پروسس دی په دې کې سورس موږ سره د څه شي برابر دی 10.2 دی که نه زموږ د پی سی آی پی چې دی 10.2 صحیح ده دا ګورئ دغه علامه موږ سره د نیټ علامه ده دا یعنی ترانسلیټ شوی دی 15.15.15.1 ته ډیسټینیشن یې څو دی 12.12.12 موږ خپل ډي ان ایس پینګ کړی دی صحیح ده نو وګورئ چې ریپلای بیرته راځي ورته ریپلای چې راځي سورس او ډیسټینیشن سره بدلیږي که نه صحیح ده وګورئ سورس موږ سره 12.12.12 ډي ان ایس سرور ورته ریپلای ورکوي نو چې ډي ان ایس سرور ورته ریپلای ورکړي ډي ان ایس سرور موږ سره سورس شو او دا زموږ پی سي ډیسټینیشن شو که نه نو وګورئ سورس موږ سره 12.12.12 شو ډیسټینیشن یې ګوره 15.15.15 ورته لیکلی دی صحیح ده ولې ځکه چې پبلیک د پبلیک سره پیژني خو چې کله په ډیسټینیشن سایډ باندې راورسېد زموږ په راوټر باندې راورسېد زموږ راوټر بیا څه کوي دا 15.15.1 دا چې دی دا نیټ کوي بیرته ټرانسلیټ کوي څو ته 10.2 ته ټرانسلیټ کوي صحیح ده بس دغه یو سمپل پروسس دی کمپیوټران چالان کوي او ان ډیبګ آل یو ان فاصله ا ډبل ال ورکه بس شارټکټ وو کمپیوټران چالان کوي سمپلی دوه راوټر کېدی سره د دوه پی سي نو یو سرور هغه سرور اپلیکیشن بیرته تکراري کومه صفه او بل سره راوټر راوړل صفه راکشه خبر
Baru pada kira.